الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى ننمشتاسي سورة القارعة دوها ما هي السوايو مشتاسي سورة القارعة تردخ زي بالويلة در بنزم آيات بري بنزم آيات مو بركليوة بسم الله الرحمن الرحيم. فأما فا بيوا حركة همزة زوار لري أو د ميم سره یو ځای کوو مکمل غونه پر کوو. ميم بیرته ولاړو وو پر ميم باندې زوار دی الف مده دي دلته مده اصلي د الف دي. فأما ما دا زه همیشه تاسو ته وایم چې هر وخت چې د شد په توري کې یو توري دوه واره ویل کېږي، اول د ورغندې سره، دوهم د حرکت سره. نو دلته دغه همزه چې موږ تاسې جنګو دغه اولین میم سره جنګو چې ساکن دی. په عربي کې دا قانون دی چې دغه د ساکن توري او د حرکت توري سره یو ځای کې دغه ما دی. وبخښئ زه داسې درته نوشته کړم. ما دا میم بیا وروسته ولاړ و، یو وارې همزه د میم سره یو ځای کوو. بیا وایو ما. دلته دغه اول میم اورغندی لري، دوهم میم مد اصلي د الف دی، میم باندې زوار دی، الف مده دی. نو دا غونه چې موږ تاسې جوړوو چې دغه همزه چې د فا څخه وروسته دغه همزه دی، دا چې د میم سره جنګ کوو یا یو ځای کوو، دغه دلته موږ تاسې غونه کوو، پر شندان ټینګ نیسو. دلته د میم غونه پر شندانو باندې کېږي. غونه په پاسې کې جوړېږي، مګر دته د میم غونه باندې چې موږ کوو شندان ټینګ سره نیسو. ما ثقلت. دلته مو میم د نون سره یو ځای کې نون اخفا کوو، سا په پسې راغلی ده. موږ تاسې ویلو چې د اخفا 15 ستوري دي، د هغه 15 ستورو څخه یوه سا ده. نون اخفا کوو. ما ثقلت. دغه تا باندې چې ورغندی دی دلته موږ تاسې همس کوو. همس ما تاسې ته ویلو چې همس هغه تور چې همس کېږي اواز په خوله کې پاتې سي، د خولې څخه هوا جاري. ثقلت. ما وا میم په یوه حرکت، ما کشوی نه. واو زور لري، الف مده دی، واو دوه حرکت کشو وا. ما وا. زا زیر لري یا زیر لري. دلته یا ساکنه ده، یا ورغندی لري. نو دلته دغه د زی موږ تاسې دوه حرکت راکشو چې مد اصلي د یا دی. زی نو ما وا زی نو. ها باندې چپه پیش دی. دلته دغه مد سله صغرا ده، دوه حرکت کشیږي. هو که موږ تاسې نه دریږو، او که موږ تاسې دریږو بیا دا ها په چپه پیش نه وایو، ها بیا په موږ تاسې په ورغندي باندې وایو. دا په چپه پیش نه وایو، که دریږو موږ تاسې ها په ورغندي وایو. نو بیا څنګه وایو؟ موازینه. دغه ها باندې چې موږ تاسې دریږو همس وپر کوو. موازینه. ستوني ته به دا ها نه ده، دا ها ده. اواز یې د سینې څخه راخیږي. بیا یې درته وایم موازینه. زه دلته ودرېدم، که دلته نه درېږي موازینه. وبخښئ، موازینه که نه درېږي، او که درېږي موازینه. پر ها به همس وکړئ، هوا به مو د خولې څخه جاري وي. ف د پې په رقم نه وایو، ف په یوه زور باندې وایو. ف لنډ اواز یو. هو
په یو ها په یو پیش باندې وایو هو، واو په یو زور باندې وایو و. درې سره لنډ لنډ اوازونه دي. ف هو و، ف هو و. داسې نه وایي چې ف هو که مراکش کې دلته واو ته شد ځي. کوشش وکړئ چې دا یو حرکت، یو زور یو زیر یو پیش کش نه کړي. ف هو و، ف هو و. فا به دلته یا په پسې ده، دغه بیا راکشوو. فا باندې زیر دی، یا ورغندی لري، دلته مد اصلي د یا دی. فی فی دوه حرکت راکشوو. عین باندې زیر دی، یا ورغندی لري، عین هم دوه حرکت راکشو. لکه فی چې مو وای دا بیا څنګه وای؟ عی عی. شین په یو زور وایو ش، عی ش. دلته پر تا باندې دوه زیرونه دي او وروسته د یرملون د توري څخه را راغلی ده. نو دلته موږ تاسې ادغام بې له غونې څخه کوو. دغه تا به په یوه زیر د را سره وجنګوئ، را به بیرته په زور او لري او الف مده دی، را به بیرته ولاړه کړئ. زه درته وایم عیشه تر، تر یو زیر به استعمال کړئ. تر راغدي، غدات د ژبې په اړخ کې وایست، په دالې هم نه وایست او د زی په اواز هم نه وایست. راغدي یح درېږو، یح تا اواز په ها باندې بدلو. دلته پر دغه تا باندې درېدل مطلق دي. بیا یې درته فهو، فهو فی عیشة راغدیه. اوږده وینا یح، یا په زور د ها سره جنګو. هر وخت چې موږ تاسې دلته درېږو د تا په زور په ټکي ایسته کوو، دغه تنوین زیرونه ایسته کوو، دلته پاتې سو موږ ته ها، ها ورغندی. او اوس نو دغه د غدات په زور د دغه ها سره جنګوو چې درېږو. راغدیه. ګرد عمر دغه تا مربوطه یا د تړلې تا چې موږ تاسې په درېږو په ساکنه ها یا د ورغندي والا په ها باندې بدلیږي. بیا یې درته فهو، فهو کشویه نه، فهو فی عیشة را درنه وایي راغدیه. واو په یوه زور وایو و. همزه په زور د میم سره جنګوو. میم اول د ورغندي میم چې موږ تاسې وایو، زه هر وخت تاسې ته نوشته کوم، اوس به بیا نوشته کوم. میم باندې شد دی، اول میم ورغندی لري، دوهم میم چې ولاړ دی دا زور لري. څنګه کوو؟ همزه په زور چې موږ د میم سره جنګوو، د ورغندي د میم سره دلته به غوڼه وکړو. و ام دوه حرکت وغوڼه. و ام شونډان ټینګ ونیسئ. و ام بیرته به میم په بې غونې ولاړ کړئ. ما و ام ما و ام ما. دا بل میم دی، دا توری جلا توری و. اوس میم په زور د نون سره یو ځای کوو. من، من. دلته غوڼه نسته په دې خاطر باندې چې د ستوني د توري څخه یا د اظهار د توري څخه خا راغلی ده. نو که هر وخت د نون چې ورغندی ولري، نون ساکن وي، دغه وروسته خا راسي، نو موږ تاسې نون اظهار کوو، ښکاره کوو، یا مکمل یې وایو. څنګه وایو؟ من، من. خا د درنو تورو څخه د په ډکه خوله وایي. خا د فا سره جنګو، فا بیرته د تا سره جنګو، پر تا باندې حمس کوو. څنګه وایي؟ خفت، خفت. دا فا باید دوه ور وویل سي. خا به په زور د فا سره وجنګوئ. په دې کې بیا موږ تاسې وایو شد دی، یوه فا ورغندی لري، یوه فا ورغندی لري او دا بله فا زور لري. خا چې موږ د فا سره جنګوو، څنګه وایو؟ خف. بیا وایو فت. نو په دغه رقم موږ تاسې دغه شد خلاص کړئ. بیا وایو خف، د دغه فا سره چې ورغندی لري خا جنګوو، فا په زور بیرته د تا سره جنګوو، تا ورغندی لري، پر تا باندې حمس کوو. خفت، خفت. و اما من خفت
خفت میم په یوه زور وایو م واو باندې زور دی الف مده دي دوه حرکت یې کشو وا م وا م وا زا باندې زیر دی یا ورغندې لري دلته مد اصلي د یا دي دوه حرکت دغه زا یا چې موږ تاسې زی بولو د تجوید په ژبه زا ده موږ تاسې راکشو موازی نو نن په یو حرکت نون به نه کشوي نو ها باندې بیا لکه دلته چې مو ویل که موږ تاسې درېږو داسې وایو نو او که موږ تاسې نه درېږو نوحو موازینو هو زه نه ودرېدم اوس پر درېږم موازینو موازینو دلته به ودرېږو وبخښئ فأمه په دغه ځای کې بیا میم موږ تاسې دوه واره وایو د غونې سره اول چې دغه حمزه چې پیش لري دغه د پیش حمزه موږ تاسې اول دغه میم چې ورغندی لري د دې سره یې جنګوو پسې دا دوهم میم پیش لري دا دواړه یې سره یو ځای کړي دي دلته یې کښلي دي شد یې ورکړی دی په دغه باندې تاسې به ښه ځان پوه کړئ چې د هر شد په توري کې یو توری دوه واره ویل کېږي اول د ورغندې سره دا دوهم توری په حرکت لکه دلته چې ما درته وکړه بیرته به میم په پیش وایو مو ها به دوه حرکته کش کړو چې په پیش کې مد صله صغرا ده هو فأمه ها باندې زور دی الف مده دی ها واو په زیر لري وی یا به په دغه یوه زور باندې وایو یا اوس نو تا باندې دوه پیشونه دي دلته تا راغلی ده پر دغه تا باندې موږ باید خامخا وقف وکړو موږ ودرېږو اوس نو چې درېږو دغه تا بیا موږ په ها اړوو په پیښو یې نه وایو په ټوکو یې نه وایو او څه شي کوو په ها یې وایو د ورغندې سره نو چې ها ورغندی ولري موږ تاسې څه چمپه کوو نو به دغه یا په زور د ها سره وجنګوو څنګه به وایو هاویه 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 یح همس به پر وکړئ د ها اواز به د سینې څخه راوباسئ وما أدراک واو په یوه زور و میم باندې زور دی الف مده دی دلته دا بل توری په حمزه شروع کیږي په دغه ځای کې مد منفصل جوړیږي منفصل مد کم مد دی چې مد توری په یوه توری کې وي په یوه لغت کې وي او حمزه په بل لغت کې وي نو دلته دغه علامه ده چې موږ تاسې کوچنی مد بولو څنګه وایو وما څلور حرکت یې کشو وما اد دال باندې د قلقلې توری قلقله به وکړو اد راک را به کش کړو دوه حرکته راک دا تیره زور کې دلته مد اصلي د الف دی یعنی پر را باندې زور دی مخکې الف دی داسې همسې ده او که په تیره زور یې نوشته کړو لکه موږ تاسې په قرآن کریم کې نوشته دی همدغسې ده ادراک ما هیه میم باندې زور دی الف مده دی دوه حرکته میم کشو ما ها په زیر وایو هی دلته د یا ورغندی لري دا یا ورغندی لري یا په زور د ها سره جنګو پر ها باندې همس کو درېږو اوږده ویه نه ما هیه د همس اواز به د خولې څخه به مو هوا جاري وي ما هیه نارون دغه تنوین نون مکمل وایو ح د ستوني توري ده د توري څخه ده نون نه پټوو نون مکمل وایو اظهار ورکوو نا نون باندې زور دی الف مده دی مد اصلي د الف دی نا رون ح دغه ح او دغه ح درمنځ باید موږ فرق وکړو دا دوه اوازونه سره ګډ نه کړو د دغه ح اواز د سینې څخه راخیږي دغه ح اواز لکه موږ تاسې عین وایو مخرج یو دی د عین او د ح دغه ته به موږ غټه ح ویل دې ته به مو کوچنۍ ح ویل که په سترګۍ ح که په
په سر کې نوشته سي داسې راځي، که په اخر کې نوشته سي داسې راځي. دا دواړه چې موږ تاسې کوچنی ها بولو هغه ده، اوازې د سینې څخه راخیږي. بیا راځو دې آیات ته. نارون را درنه، نارون بیا له غونې څخه ح می یح. اوس نو دا تا بیا موږ په ها اړوو چې درېږو. ح می یح اوږدېدنه نسته پکښې کې یح. د ها اواز به پیدا کوي، همس به پر ها وکړي. په دا تا چې موږ درېږو ګرد عمر په قرآن کریم کې چې تاسې خپل وظیفه کوئ، تلاوت کوئ، پر دغه تا مربوطه چې درېږي دا په ساکنه ها اړوي. ساکنه ها معنا چې شي هغه ها چې وړغندی ولري. بیا په تې باندې نسو داسې نسو ویلی حامیت، داسې دا غلط دی. دغه تا په ها اړوو. حامیح، حامیح. زه بیا درته وایم انشاءالله. فأما من ثقلت ثقلت من ثقلت. فأما من نلته مو نون إخفاء کوي، دوه حرکته د إخفاء نسو. من ثقلت پر تا مو همس وکړي. موازینه، زه دلته نه ودرېدم، او که زه درېږم بیا یې څنګه وایم؟ موازینه، نه نون به پېښ د ها سره وجنګوي، ها به ساکنه کوي. فهو، فهو یو توري بیا نه کشوي، فهو داسې بیا نه راوایاست. فهو، فهو فی عیشة راغدیه. تا مو په ها په اواز واړول. دلته موږ تاسې وقف کوو، درېږو. واما من، که ستاسې ورته پام دی دلته هم من دی، دلته هم من دی. دلته سا په پسې راغلې ده، دا سا د اخفا د توري څخه ده. دلته موږ دغه نون اخفا کوو، په غوڼه کې پټوو. څنګه مو وایي؟ فاما ما دلته خو یې داسې وایو ما، د سا په خاطر باندې چې سا د اخفا د توري څخه. دلته دغه من دی وبخښئ، دلته دغه من دی، دغه نون نه اخفا کوو، دا نون واضح وایي، په دې خاطر باندې چې د ستوني توري په پسې راغلی دی، نو نون واضح وایي. واما من خفت، خفت موازینه، موازینه که درېږو موازینه. وبخښئ، موازینه. فأمه، فأمه هاویه، هاویه. وما أدراك ما هي، ما هي دا به نه راکشوي. ما هي یح، نار حامیه، میم به نه کشوي. حامیه. ما هي یح، هی دا به نه کشوي. که تاسو چې هی بیا یا ته شاید بله یا ورسره جمع کوئ. یا ما هي یح، ما هي یح، ما هي یح، نار حامیه. فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راغدية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، نار
حامية. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.